سلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د نن ورځې د کرکټ په هکله باندې یو څو ډېر د خوشحالۍ خبرونه درکړم او همدغسې بدبختانه یو به زه تاسو ته بد خبر هم درکړم، خو دغه درې خبرونه به هم ډېر زیات خوشحاله کړي. دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. خو کوم ملګري په چینل کې نوي راځي ټول نه مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو اول خو به زه تاسو ته وایم چې نن په بیګ بیش لیګ کې یوه لوبه ترسره شوله چې دغه لوبه د رشید خان دوی ټیم چې کوم د ایډلیډ سټرایکر هغوی مجیب زدران سره لوبه ترسره کړله. په دغه لوبه کې اول د رشید خان دوی ټیم بیټینګ ترسره کړ. 151 طنزه ټارګټ یې د مجیب زدران ټیم ته ورکړی و او همدغسې د مجیب زدران دوی ټیم ونه څه کولی چې دغه ټارګټ پوره کړي. او زه به تاسو ته وایم چې په نن لوبه کې رشید خان ډېر ښه بولینګ هم د خپل ټیم لپاره ترسره کړ. حالانکې تېرو لوبو کې دومره ښه نه ځلېده، خو نن یې دوه لوبغاړي خپل ټیم لپاره آوټ کړي دي. 4 اوورو کې 10 رنزه ورکړي دي او بل خواته مجیب زدران بیا 4 اوورو کې 22 رنزه ورکړي، خو بدبختانه کوم لوبغاړی نه ده آوټ کړی. دغه لوبه که موږ وګورو ډېره زبردسته لوبه ترسره شوله. په 2 رنزو باندې ایډریډ سټرایکر د رشید خان دوی ټیم دغه لوبه وګټله. د مجیب زدران دوی ټیم 148 پورې دغه رنزونه ورسول او همدغسې ټول اورونه بیا ختم شول. او دې نه علاوه دغه دویم خبر چې زه دغه خبر باندې ډېر زیات خوشحاله شوی یم. تاسو به هم په حتما خوشحاله شوي یاستئ چې کال 2021 کې اولنۍ میاشتې 28 تاریخ باندې چې کوم T10 لیګ ترسره کېږي له سعودي لیګ، په دغه کې 18 افغان لوبغاړي اخیستل شوي دي. دغه لوبغاړو کې زیاتره ځوانان هم اخیستل شوي دي. په دغه لوبغاړو کې زه تاسو ته وایم محمد نبي ده، رحمان الله ګوربز ده، شهزاد محمدي ده، قیس احمد ده، نجیب زدران ده، نوین الحق ده، درویش رسولی ده، وقار سلام خیر ده، مجیب زدران ده، نور احمد ده، سید احمد شهزاد ده، کریم جنت ده، زاهد خان ده، حضرت الله زازی ده، فضل حق ده، عظمت الله عمرزی ده. دا هغه لوبغاړي دي چې کال 2021 کې اولنۍ میاشتې کې چې کوم له سعودي لیګ په دوبۍ کې ترسره کېږي، په دغه کې به دوی لوبېږي چې ډېر د خوشحالۍ خبر ده. او دغه ځوانانو باندې زه ډېر زیات خوشحاله شوی یم، خاص کر فضل حق، عظمت الله عمرزی، درویش رسولی، وقار سلام خیر، کریم جنت او همدغسې سید احمد شهزاد او نور احمد. او دې نه علاوه دا نورو باندې هم خوشحاله شوی یم، خو دغه ځوانانو باندې ډېر زیات خوشحاله شوی او د افغانستان لپاره یو ډېر زبردسته خبر ده. دې نه علاوه به زه تاسو ته یو بل هم ډېر ښه خبر درکړم چې اصغر افغان چې کوم د اوس دغه کوشش کوي چې دی غواړي چې دغه آیلینډ سره چې کوم 50 اوريزې لوبې په بله میاشت کې ترسره کېږي، دغې ته زیاتره لوبغاړي چې کوم د ځوان لوبغاړي د افغانستان ملي ټیم ته راولي. یعنې که موږ وګورو دوی دغه زاړه لوبغاړو نه خو نور څه نه جوړېږي. شهپور زدران او دا ګلبدین ایب، سمیع الله شینواری، اوس اصغر افغان هم دغه کوشش کوي او بل خواته افغانستان کرکټ بورډ هم دغه کوشش کوي چې ځوانانو ته ډېره موقع ورکړل شي. او باید موږ او تاسو په ځوانانو باندې کار وکړو چې آینده کې د موږ ډېرې زیاتې لوبې هم دي او همدغسې شروریزه ورلډ کپ هم ده، شروریزه ایشیا کپ هم ده. دغه ته هم دغه اوس نه موږ په ځوانانو باندې کار شروع کړو. او دې نه علاوه به زه تاسو ته په اخره کې یو بد خبر هم درکړم چې د افغانستان شهزاد محمدي چې کوم د ننې مور په حق باندې رسېدلې ده او همدغسې موږ او تاسو ته پکار ده چې دوی ته دعا وکړو الله پاک دې د شهزاد محمدي مور وبخښي او کورنۍ ته د الله پاک د زړه صبر ورکړي.